ولسنامې درنو او خوږو لیدونکو د حیات خان ورلډ لیدونکو د نوي سهار نوی سلام مې در واخلئ. دا وخت زه په لاس ویګاس کې په 19 منزل باندې یم او هوټل نوم دی ریو او بهترین هوټل دی، ښکلی هوټل دی او ناوخت راغلو، سهار شپه مو دلته وکړله. لاندې ته یوه بله دنیا ښکارېږي، رخسار شاه زلمی م ولاړ دی، دا مې ریډي کړی دی او د دې نظارو تماشه کوي. نن د ګرمۍ سطحه چې ده دلته زما خیال دی چې 15-16 به یې که نه، داسې ګرمي ده او مخامخ د دې ځای نه مشهورې کسینو هم ښکاري، د آبادي هم ښکاري او دا ولاګ به زه شروع کوم انشاءالله. نو دا تاسو ته خیمه هم راسره اوسئ او د هوټل ټایم هم ختم دی چې وځو ورې داسې لایټ غوندې کې کړی لکه پاڼه که نه، هغه به تاسو وینئ په دیوال باندې. دا زمونږ هوټل بس پاسېدو د خیره سره وځو. دغه نظارې او نندارې درته ښیمه، راسره اوسئ. وایي چې نن ګرمي ډېره ده او دا مخامخ چې دي دا کسینو، دا 3 غټ بلډینګونه چې دي دا د کسینو دي. دلته کې خلک جواریانو له راځي او ګولډ کاسټ خو یو ښار نه و، ښه دا کسینو هم ده. نو دغه لاندې دا بورډ چې لګېدلی دی، زه به لږ زوم کومه، دا د دې ځای نه واخله، دا ګولډ کاسټ او داسې راغلی دی. ګوره دا ایریا ده د دې، ښه دا کسینو ده، ښه د دې سر نه واخله، دغه بیا بلډینګ دی دا لاندې، دا چې ښکاري د دې ځای پورې دی ګولډ کاسټ. دې ځای نه هغې بلډینګ دی، دا ګاډو نه خوا طرف ته دومره هوټل دا ګاډي چې ښکاري که نه، د دې ځای نه ولې تر هغه سره هغه ګوټه او بیا تر هغه اخره دا هم لاندې ټوله کیسینو ده، دا ریو کیسینو ده. دا مونږ چې اوس په کوم هوټل کې یو بالکل دا مې ولیدو که نه، نو دا اوس مونږ چې په کوم هوټل کې یو دا وګورئ د چت نه دا دی که نه بالکل، او دا هغې سره پورې دا هم ټوله کسینو ده. دا مخامخ بلډینګ چې ښکاري دا هم کسینو ده. کسینو مطلب د جوارۍ ځای، هغه ځای چې دلته پکې خلک لوی جوارۍ کوي، داسې نه چې ده لکه آکړه باکړه ټاکړه نه غټې روپۍ. نو دا پکې کسینوګانې دي او مونږ دې خدای پاک وساتي. مونږ خو دغه ښار لیدو له راغلو او دا مو ولیدو او تاسو ته یې هم ښایو. اوس به د خیره سره روانېږو. نن ایپل والا هم اعلان کړی دی چې لکه 14 موبایل را روان دی، را خوشی دی په 9 تاریخ ساعت 10 بجې ستمبر. نو بس د ایفل یوزر چې دی هغې مینهوالو ته دې هم بس هغوی چې دا ولاګ چې راځي هغوی به دا به راغلی وي د خیره، پته به یې لګي. نو راسره اوسئ په ولسنامه کې ښایم درته دغه لاس ویګاس ښار. نو دا چې مونږ په کوم هوټل کې یو دا د هغې لاندې چت دی او کسینو دی ته وایي. دلته به ته دا لوبې موبې کوې او جواریانې ده، نو یا به پیسې ګټې او یا به بایلې. دلته یو سړي وبیللی، هغه دی خپل شرابو بوتل هم توی کو. دغه قیسې پیسې دي دلته، خو په دلته دا رنګیني 40 ګنټې دې ته وایي کسینو. خلک جوق در جوق را روان دي. اتل صاحب په دنګ ځای کې دغه کېږي، دا یېرېږي، تپوس ترې کوم چې شپه یې څنګه تېره شوې کړه دی غوږ هلکه. وقار استاد اتل صاحب شپه دې څنګه وه یاره؟
نه خوب دې څنګه ورسته نه دا ځای ډېر دنګ نه و دا څه شي ګولې ته واچولی ده خوب د زړه د درزه او نن چې کوم ځای ته ځو هغه وایي د دې نه یو 19 چاته نور هم دنګ دی نو بس د هوټل نه راکوشو په خیر د لاس ویګاس ښار به د ورځې هم وګورو ښه راسره اوسه دا بس لاس ویګاس دروازې داسې سپیره ښکاري که ده چې سوځېدلی او دلته کې داسې شینکي هم ډېر نشته او ګرمي پکې هم ښه ډېره ده او د سمندر نه دا څو زره فوټه اوچت دی داسې 3.5 څلور زره خواوشا کې دی 4 فوټه نو ښه ګرمي ده پکې داسې پېښور غوندې ګرمي ده پکې چیچل کوي چیچل کوي او دروازې بس دلته قوم دی که نه د شپې ویښي نو بېګا د شپې هغه رنګیني هم تاسو لیدلې ده په ولسنامه کې او دا یې دروازې د خړ سپېره او ګورو دغه ښار ته هم ننوځو دروازې د ته هم ښایو او بیا په دغه کسینو کې چې دا کم ځایونه کې دیو دا جواریانې کوي دې کې دننه بیا دیو داسې لایټس دغه کړي چې یو څوک مطلب په نشه کې نو هغه ته دا ښکاري چې اوس هم شپه ده اورې نو دغه لږ لږ معلومات او دا ځایونه در سره په ولسنامه کې شریکوو او غواړو دا چې مونږ په لږ ساعت کې ډېر ځایونه وګورو لکه اوس کېدای شي فلایټ ته نه مس شوی یو په ده تاوان وکړو که نه تاوان یې وکړو واه دا پکې زما خیال دی د اوسېدو ځایونه دي که نه اظهار صاحب بس دا هر یو کسینو کې په زرګونو خلک دي بس خوا کې دا اپارټمنټونه شوي دي طرف ته لکه ډېره لویه علاقه ده علاقه لویه ده خو دا رنګیني چې ده نو دا په دې لږ غونې کې ځای کې ده داسې یو نیم میل 2 میله کې ده 2 میله کې دا ښار دی او نوره خو علاقه غټه ده لاس ویګاس بیا په دې ښار کې خلک کار کوي په دې کسینو کې خلک کار کوي نو هغه بیا دې خوا او شا اوسېږي که نه کورونه لري او په دې ښار کې وایي چې لکه پوهان وایي چې په دې کې ډېر هم غټ جوارګري نو لکه د 3 ورځو نه زیات نه تېروي داسې نه چې بیا یې وطن خرڅ کړی هېڅ پته نه لګي که جیک پاټ یې ولګېدو خو بس پیسې ګټي او که نه خو لکه اوورحال دغه عادتونه ښه شی نه دی مونږ اوس په $2 باندې یو ټکټ اخیستی دی اتل صاحب نو هغه خو بېګا ونه لګېدو خو د 500 میلیونو روپو ډالرو کیسه ده که چېرته ولګېدو نو دا بلډینګونه مونږ ګرځو را ګرځو یو دنګ دنګ بلډینګونه اتل صاحب وایي خوښ مې نه یو په دې چیتو کې ګورو چې یاره سړی پکې بیا واخلي که نه نو او هغه د $2 دا لاټري چې ده نو دا د دې دا پیسې دی وایي چې ایجوکیشن ته ځي د دې ځي سکولونو ته زموږ بیا مړه ښه دی یو $6 هم لګولي دي خو هم ښه دی چې دا بې ځایه نه دي تلي که نه هغه د خدمت خلق هغه جذبه پکې ګورو او که پیسې میلاو شي نو بیا دلته دا باغونه ماغونه دي د انګورو او اتل صاحب داسې د انویسټمنټ ځایونه کتلي دي خو اوس ریبار خدای پیدا کړی خو جانان دی خدای پیدا کړي نو دا شاکر صاحب د شعر بند دی نو شی مونږ اخیستی دی په $2 اوس د خدای راوخېږي دا د لاس ویګاس د ښار لکه د بازار ودانۍ شروع شوې او دا چې څومره هم بلډینګونه دي نو ما بار بار په دې ولاک کې وویل په دې ولسنامه کې چې دا کسینو دي کسینو هغه ځای ته وایي چې پکې جواري کېږي نشې پکې کېږي او مونږ یې پخوا تېرېږو را تېرېږو همدغه مناظر او دغه بلډینګونه د شپې بل رنګ لري چې هغه ما بېګا د شپې ولاک کې تاسو ته ښودلي دي د دې ځای لایټس او د دې ځای دا قیسې قطارې او د ورځې بس دغه خړ بلډینګونه دي لکه د دوبۍ او وچه شګه ده او ښه ګرمي ده
مزیداره د پېښور غوندې ګرمي ده نو موږ چې زه چې امریکې ته راغلی وم نو دونه ګرمي لکه ما په اول ځل ولیدله اتل صاحب دغه لو والا بلډینګ څنګه دی دا به که نه دا نه دو او هغه بېګا چې د شپې د سپوږمۍ په شانتې کومه آبادي وه نو هغې ته به هم تاویږو هغه به م وینو اتل صاحب دې بلډینګونو کې د کم نه خوښېږي 500 میلیون والا به کم یې وي یاره دا ارزان دي که نه نه دا زمونږ د دغه نه دي د لیول نه دي تېره به تېر شو اورې سپوږمۍ والا ته به ورشو د دې نه لکه د دې لږ غوندې به ستار بلډینګ دا بلډینګونه د شپې بل رنګ لري او دروازې بله نظاره ده یاره دروازې هېڅ خوند نه کوي دا لاس ویګاس که نه که نه کوي رخساره دروازې مزیدار نه دی دا بیا مازدیګر نه وروستو مزیدار کېږي دا ځای تیاره کې بس دا د تیارو ښار دی دې ته د ګناهونو ښار وایي که نه ټول امریکا کې دلته چې کوم دی نو دا په لوی لیول باندې دا قمار بازیانې او قمار خانې او شراب خانې خلاصې دا چا درته راولی و عدنانو اډوډل هوګي چې دور نمبر یې پکې چولای یاره ګرانه بس دا دنګ دنګ بلډینګونه چې دي نو دا د اتل صاحب ډېر خوښېږي وایي د دې دنګ بلډینګ په سر چې زه وده شمه او ښکته مې وایي خپې ځوړندې کړي او د دې ښار تماشه وکړمه بس ما ورته ویل خدای دې ورته ټینګ کړه وروره بېګا یې هم ګوره په دې یو بلډینګ کې شپه وروره اندرال ګولۍ ورته وواله اورې ما یې ولې ویړه مې درځېږي څه کې ورسره دا هغه ځای دی چې بېګا پکې بیخي داسې داسې د لایټونو پړقا جوړه اوس والله که مونږ هم پېژنو چې دا کم یو دی خو زه ځینې کتونکي ملګري چې دي نو هغه اهل نظري او هغه به یې وپېژني دا ځایونه که چېرته څوک دې طرف ته راغلي او دلته هغه یو بلډینګ چې و هغه ګول د سپوږمۍ په شان دی نو هغې ته هم اوس ورځو خو دروازې بیخي داسې د شګو ډېری دی اورې او د شپې پکې لایټونه وي اظهار صاحب تاسو څه وایه راته دلته خو تاسو ګورئ چې چیچل والا نور دی او نور ډېر زیات نو ګرځېدل خو به لږ دغه وي دلته یو بل ځای دی نو هلته به لټ شو هغې پورې چې هغه وګورو چې بیا واپس راځو نور به پرېوتی صحیح ده رخساره ستا اجازت در اظهار صاحب وایي یو بل ځای ته ځو تنګې و نه نه سهار خو به رسو لاسه سهار نه ما 3 هفتې پس رسو نه په ټایم رسو په ټایم واه دا هغه ښار دی او دا هغه بېګاني بلډینګونه دي خو د دې د شپې ډېر زیات خوند دي که نه نو لاس ویګاسا ورو مازدیګر کېږي ماحول جوړېږي ورو ښه د دې د سړک د غاړه داسې جوړه کړې ده چې بس د یو بلډینګ نه چې بل ته ځې نو په دې بلډینګونو کې به دننه ځې د دې سړک په غاړه باندې وګوره دا لارې مارې ورته داسې کړي چې بس سړی بلډینګ ته دننه که چې دلته یو ګیم دې مو ولي نو یا آر او یا پار که نه یا ګټلې او یا بیللې خو دا مې یو طریقه کار دی چې لکه دیو خپل کسټمر چې دی نو هغه او انسان چې هسې مې یو پلازې ته ننوځي نو بیا به څه نه څه به اخلي څه به کوي که نه یا به څه ګیم کوي هر سړی وایي چې زه خیر دی که یو ګیم وولم نو که ومې بیللې او که ومې ګټلې نو دا غټې د جوارۍ اډې دي او دلته کې جواریانې کېږي دا اوس د سایډ باندې دا خلک روان دي یو ځای پورې به دوی ځي بیا به یو بلډینګ ته ننوځي دلته هغه بواري دي هغه دغه والا دوبای والا خو دوبای والا د نقصې دا خو اصلا اوس نمونې دي خو دا کسینو آیډیا د دې ځای نه ده
دا ځایونه بېګا د شپې داسې چکاچون لیټونه دا اپل ټاور دا خلک رو مازدیګری شو نور به اوس په شا کېږي دوی به رو راوځي دا سړکونه به ډکېږي لایټونه او ماحول به جوړېږي نو د دې ښار رنګینۍ د مازدیګر نه وروسته شروع کېږي واه داسې بلډینګ دی چې تپوس یې مه کوه اورې دا خواهشات پوره شي هغه بلډینګ دی دې ته څه نوم وایي اظهار صاحب دې بلډینګ ته د سفیر ها نو بس د شپې پکې عجیبه لایټونه وي نو دروازې داسې ښکاري چې نږدې شو ورته دې جاز ته بیا دغه چې دی د ګول بلډینګ دا ورته بیا داسې بره ګوري سترګه ورته داسې ټینګ ونګ ونګ داسې خونې کې خلکو ته ویډیوګانې هم کړي دي خو مونږ ورته تاویږو لارې ورته بندې دي لا فلحال دا بل جاز دی دلته ایرپورټ دی او دلته بس دا ټول سرمایه‌دار خلک راځي خپل ساعت تېري له دا غریبانانو په وینو چې کمې روپۍ جوړې شوي هغه دلته ښه په خوشحالۍ پرېږدي مونږ یې د دې سړکونو نه تماشې کوو